اوس ویل کېږي د پاکستان دولت هغوی اعلان کړی دی چې د اختر په 10مه ورځ باندې موږ به د افغان کډوال وباسو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن په تورخم کې ولاړ یم د عمري کم چې کوم د افغان راستنو شو کډوالو دپاره جوړ شوی دی. په لومړنۍ څپه کې چې کله افغان کډوال په زور او په جبر باندې راویستل شو نو دلته په تورخم کې هیڅ آمادګي نه وه او زموږ ډېری هېوادوال په هغې ورځو کې د ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخ. هماغه و چې خوشبختانه افغان دولت افغانانو بالخصوص افغان خیري ادارو نړیوالو ادارو په ګډه باندې کار وکړو، ولسونو کار وکړو. بالاخره په څو ورځو کې دلته ډېر ښه امکانات په هغې ورځو کې برابر شو. اوس ویل کېږي د پاکستان دولت هغوی اعلان کړی دی چې د اختر په 10مه ورځ باندې موږ به د افغان کډوال وباسو. نو دلته الحمدلله ډېره ښه آمادګي نیول شوې ده. دولت خیریه موسسو هر راز آمادګي دلته نیول شوې ده. تاسو ګوره ګیر چاپېره خیمې لګېدلې دي، تشنابونه دي، د اوبو څاګانې دي، دلته مسجدونه جوړ شوي دي، یو څه کورونو باندې کار روان دی چې دا جوړ شوي دي. نو هغه افغان کډوال چې راځي او د تشویشونو سره راځي دلته نو انشاءالله تعالی هیڅ تشویش مه کوئ. الحمدلله دلته تاسو ته په خپل کور کې په خپل هیواد کې ښه آمادګي نیول شوې ده په تورخم کې. او دلته چې زموږ د مشرانو سره خبرې وشوې د تورخم نه تر کوره پورې به تاسو په موټرو کې رسول کېږي او دلته سهولتونه شته دی، کلینیک شته دی، هر څه شته دی. دا اوس مې دلته پوښتنه وکړه د څو کډوالو کورنیو سره زموږ چې د روژې په میاشت کې راغلي دي او په همدې کمپ کې پراته دي. په منظم ډول باندې ورته ډوډۍ ورکول شوې ده، په منظم ډول باندې د صحت غم یې خوړل شوی دی. هر څه انشاءالله تعالی دا ځل ډېر آماده دي او ډېر ښه منظم دي. انشاءالله تعالی ټول افغانان ستاسو د هرکلي دپاره ستاسو د ښه اخلاص دپاره په یو خط ولاړ دي. انشاءالله تعالی تاسو سره په هرې ستونزه کې ولاړ دي او دلته به تاسو ته په خپلو کورونو کې هم ځینه درکوي او دلته به راځي او ستاسو خدمت ته به ولاړ یو. نو راځئ دا مو خپل وطن دی، ډاډه راشئ. لوی کور افغانستان دلته موږ ډېرې دښتې لرو، سیندونه لرو، پریمانه زینه لرو. انشاءالله تعالی تاسو دپاره به سرپناهګانې او دا هر څه جوړیږي. نو کولی شي چې افغان کډوال چې تشویشونه دي ورسره په ډاډه زړه باندې راشئ او دلته ټول سهولتونه په دې کم کې تاسو ته برابر شوي دي او د دې ځای څخه چې د افغانستان هر ګوټ ته انشاءالله تعالی تاسو په دولتي امکاناتو باندې رسول کېږي. نو زما دا غږ په خیبر پښتونخوا کې او یا د پاکستان په نورو سیمو کې چې هلته کوم زموږ افغان وروڼه دي او د خیره سره د راتګ پلان لري نو تشویش مه کوئ او زما دا غږ ورته ورسوئ. انشاءالله تعالی موږ ستاسو په خدمت کې او ستاسو تر څنګ به ولاړ یو، ډاډ درته درکوو. او دلته چې کوم سهولتونه برابر شوي دي دا هم زموږ د کیمرې په سترګه باندې لیدلی شي. ډېره مننه. راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان په زړو کې مو کرله د جانان افغانستان په زړو کې مو کرله د جانان افغانستان 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 چې کله د هم څوک راتن واخلې د زړه سره چې کله د هم څوک راتن واخلې د زړه سره زه سم ورسره چې کړم قربان افغانستان.